پرون راځم جنجال نن راځم جنجال زه د باډر د دروازې له روان ولم چې ومې کتل ټکان شروع وله زه چې ودرېدلم بېرته روانېدلم یوه ګولۍ مې لاس کې وموښتله چې په لاس کې مې ګولۍ وموښته ما ډبرې ورته ونیولې باره 2-3 مې په ملا کې وموښتلې زه یاره چندانې به لګېدلی یم چمن اوسېدونکی یم په ډوډۍ پسې روان وم بس راکې وموښتله دا چې راکې وموښته په دا لاس کې بس زخم اډیا ولګېد غرمه وه دغه د نن واقعیت ټیک 3 بجې وسوله چې موږ دا غوښتنه کوله چې زموږ کم هغه خلک چې تا پورته کړي دي سرکاره یا پولیس یا نیویز چې زموږ کم کسان یې پورته کړي دي د هغه ته موږ دا غوښتنه وکړه چې زموږ دا خلک تر علاقه زموږ د ډي سي اپیس و مخ ته پر امن درنه ناسته وه دوی ته موږ دا خواست وکړي چې تی زموږ کم هغه پورته سوي کسان چې تی د مذاکرات په بانه راغوښتي دي او بیا موږ ته هغه پورته کړي دي چې پورته کړي دي زموږ هغه غوښتنه د ډي سي مخ ته ناست پر لات باندې شیلینګو د سرکار د خوا حمله وسوه چې په هغه کې تا ته معلوم دي 7 کسه دلې په کوټه کې سریسه پراته دي او 2 کسه په دغه کې پراته دي په چمن کې داسې مریضان موږ ته په کوم کنډیشن کې راغلي دي هغه سیریس موږ ټوټل فرسټ ایډ ورکړی او له موږ سره دا ټایم 6 مریضان راغلي دي ایډمټ دي او ټریټمنټ یې جاري دی ماشاءالله سټیبل دي یو 2 مریضان چې دي هغه سیریس دي پای فورن باډي جو ګولۍ پکې پرتې وي نو ماینر سرجري وسوله ګولۍ ځینې ویستې سرجن اوس انشاءالله موږ سره ایډمټ دي فلحال سټیبل دي زموږ غوښتنه دا ده چې دا مطالبات دې ومنل سي نیول سوي ټول کسان دې خلاص سي چې څوک زخمي سوي دي د علاج دې سرکار انتظام وکړي سرکار دې ذمواري واخلي د هغوی علاج دې وسي نو دا هغه مجلسونه دي هغه خبرې دي هغه مطالبې دي هغه غوښتنې دي چې دا وخت زموږ تر مخ نو زموږ دغه غوښتنې دي او دغه رنګه درنه پر انګوره ډه ناسته ده له 6 میاشتو څخه ناسته ده زموږ 8 میاشتې کېږي د دوی 6 میاشتې کېږي